د هرات سکیورټي ډایلاګ د افغانستان انسټیټیوټ اف سټریټیجیک سټډیز د طرف نه نو د دعوت راغلی و نو په داسې د مو نوم په د ایگزیټ کنټرول لیست باندې په خو و خو بیا د 13 میاشتو حکومت لرې کړی و د 2 میاشتې دپاره بیا زه لاړ وم یورپ ته لاړ وم لندن ته لاړ وم برازیل او ارجنټینا ته لاړ وم او اوس د پروګرام ته روان وم نو بیا ګایز په شپږ بجې فلایټ و نو بیا په ایرپورټ باندې د اف آی اې والا وویل چې یاره تو نوم خو پیسې د موت او کابینې وفاقي فیصله کړې دو مو نوم خو لره شوی د 2 میاشتې دپاره دی وی چې یاره نام نشته د پوسه نه حکم راغلی دی چې دی ما پرېږدئ نو یقینا دا د استخباراتي ادارې طرف نه کېدای شي دی ته غا شوي وي چې وایي دی د تاجکستان چې دا د افغانستان متعلق پروګرام د دې ته روان ده نو ډېره د شرم خبره په دا ده چې مطلب زه د خارجه امور د کمیټۍ مشر یم د قومي اسمبلۍ پاکستان د پارلمان نو د خپلې بهرنۍ چارې کمیټۍ چې کوم چیرمین وي هغه دی بهر تګ ته نه پرېږدي نو ته خپله اندازه ولګي چې څومره دا د آئین ده څومره قانون ده او څومره جمهوریت ده